او بل حدیث کې راځي چې یو جمعه د بل جمعې پورې دا د ګناهونو کفاره ده. او چې شیخان وي او رستو راشي او مخکې دا جهنم ته ځان ورګزاري غلې کینا د نور مسلمانانو توجه مخ خرابوه دا غوي منظور مخ باندې ثواب نه پدې باندې ته ګناه غټي. دا یو هم مسله د جمعې پورز باندې زموږ جماعتونو کې هم دغه ښکاري چې کله د جمعې د مونځ بیان شروع وي او اخري وخت وي او یو 2-3 منټه یا 15 منټه جمع ته پاتې وي او جمعات بالکل ډک شوی وي نو بعضې د وچ شیخان به وروسته راشي او بیا به د مخکې تلو کوشش کوي. یو حدیث کې راځي دا چې کله د نورو مسلمانانو په ولو باندې خپې اړوي نبی اسلام فرمایي دا په پول روان دي جهنم ته ځان ګزاري. دا خو به وایي چې زه د رومبي صفه ثواب ته ځان رسوم نه د رومبي صفه ثواب هغه په اول وخت کې و د جمعې په ورځ باندې چې د یو اوښ برابر ثواب و. ته خو په داسې وخت کې رالې چې ملا خطبه شروع کړې ده هغه په منبر باندې ناست دی نو په دې وخت کې خو بیا هغه د حدیث مطابق چې هغه نبی اسلام فرمایي چې یو ملک او یو فرشته د جمعات په دروازه کې ناست وي ولاړ وي او څوک چې راځي د هغوی نومونه لیکي. او بعضې خلک داسې دي چې هغه روټین سره هر وخت کې مانځل راځي لیکن یو ورځ د ورځو نه هغه بیمار شوی دی او حاضر نشو نو دا ملائک چې وګوري چې په لس کې د هغه چا نوم نشته چې روټین سره به راته نن نه دی راغلی. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې دا ملک دعا کوي هغه ته چې یا الله که بیماري ته شفا ورکا او یا الله که ګمراه شوی ته ورته په سمه لار کا. لیکن چې کله امام خطبې ته منبر ته وخیږي نو بیا دا بند شي او بیا د دینه پس هغه د هغې برابر ثواب هم تاته نشي لیکلی. دومره ده چې فریضه دې ادا شوله او فریضه دې پوره کېږي لیکن ډېر لږ ثواب دې ځان سره واخیسته په اول وخت والا د اوښ برابر ثواب وګاټه. لیکن هغه خلک چې راشي وروسته بیا مخکې ځي نو بیا دا خو عذاب ځان ته ګوري دا خو په صفونو باندې ځي. نبي مهربان فرمایي دغه پل باندې روان دي ځان جهنم ته ورګزارئ. او بل حدیث کې راځي چې یو جمعه د بلې جمعې پورې دا د ګناهونو کفاره ده لیکن د هغه چا دپاره چې د ادب خیال ساتي. یو ادب پکې دا دی چې اذیت بل مسلمان ته ونه رسوي چې دا وروسته راشي او بیا د مخکې تلو کوشش کوي. نو کم امیران کم نیکان چې ځان د وچه شیخان وي او وروسته راشي او مخکې ځي دا جهنم ته ځان ورګزاري دا لوی جرم دی لویه ګناه ده. بلکې نبي مهربان فرمایي چې کوم ځای کې صف ختمیږي او کوم ځای کې خلق نه وي او صف پوره شوي بس عقل ته کېنه که هغه دروازه وي که کمره وي او که بار برنډه وي بس یو ځای کې غلی کېنه د نور مسلمانانو توجه مه خرابوه د هغوی منځونه مه خرابوه. صفا جامې هغوی اچولي او ته لیټ راغلی او داس دې کړې د ګیرې نه دې اوبه بهیږي او خلکو باندې هغه اوبه مچې خلک خفه کې خلک پریشانه کې توجه یې ورته ګډوډه کې نو ته په دې باندې ثواب نه په دې باندې ته ګناه ګټې. په دې مسلو باندې ځان پوهه کول پکار دي. دا د جمعه باطلوي د جمعه عند الله مقبوله نه ده ځکه د آدابو خیال نه ساتي. لہذا د ملګرو نه دا درخواست دی چې دا مسله عامو خلکو کې بیان کړي. عامو خلکو دا بیان ورسوي ورشیرې کوي او پوهې کوي. الله دې وکړي په دې باندې زم عمل وکم او ټول مسلمانانو لپاره د خیر یو سبب وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.